یوه ښکلې غرنیو سیمو کې یو کلی و چې سپین غر نومېده. هلته یوه ښکلې جینۍ اوسېده. شازیه نوم یې و. شازیه نه یوازې ښکلې وه بلکې ډېره هوښیاره، ادبداره او نرمې طبیعته وه. د کلي خلک به تلل هغې مثالونه ورکول. رحمان یو ځوان خوږژبی زوړ باسواده هلک و چې تازه له ښار څخه کلي ته راستون شوی و، ځکه چې د خپل پلار زوړ کور ته یې زړه سوځېده. رحمان به هره ورځ د کلي بازار ته تله او هلته به یې شازیه د اوبو راړولو پر وخت لیدله. دوی یو بل ته یوازې د سترګو له لارې ګوري، خو د خاموش نظرونه دومره زور احساسات لرل لکه چې د زړونو خبرې وي. شازیې ته به کله هم مستقیم نه ورته کتل، خو رحمان به د هر نظر پسې خپل زړه ورکوه. یو ورځ د کلي ښوونځي کې د شاعرۍ مشوره وه. رحمان چې ښه شاعر هم و، یو غزل یې وویسته: ستا د سترګو سکون مې د زړه ارمان شو، بې له تا دنیا تشه بې توانه شان شو. شازیه چې د خپلو خویندو سره ناسته وه، دغه شعر یې زړه ته ولګېده او په دې ورځ د دواړو زړونه یو بل ته ورپورته شول. رحمان خپله مینه د خپلې مور سره شریکه کړه، خو د شازیه پلار حاجي بختیار یو مغرور او سخت طبیعته سړی و. هغه به ویل: زما لور به یو شتمن خان ته ورکوم، نه یو شاعر ته. رحمان ډېر زر غوښتل چې د شازیه پلار ته ځان وښیي، خو تل به یې دروازې بندې وې. شازیې هم خپل پلار ته څه نه شو ویلی. رحمان د مینې لپاره ښار ته لاړ. هلته یې کار پیل کړه. د شپې یوه ورځ یې مزدوري وکړه، خو کله وروسته بیرته راستون شو. نه یوازې دا مالدار سړی په ټوکه، بلکې د یو ښوونځي بنسټ اخیستونکی شو. هلته د کلي لپاره یو نوی ژوند راوسته او د خلکو زړونه یې وګټل. د کلي مشران راغلل او حاجي بختیار ته یې وویل: ستا د لور مینه د تل عزت جوړوي. نه شرم، رحمان اوس د کلي ویاړ دی. حاجي رحمان د خلکو خبرې اورېدې، خپل زړه یې نرم شو او بالاخره یې شازیه د رحمان لپاره واده کړه. شازیه او رحمان د مینې، حوصلې، صبر او د عزت داستان جوړ وکړل. دوی دواړو خوښولې چې رښتونې مینه نه ختمېږي. دوی یو ښکلی ژوند پیل کړه.